روسیه د مسکو سیمه کلی کوپروو د رب د قیامت کلیسا د زنګ برج په پورتنۍ برخه کې زنګ وهل شوی. راځئ چې پورته شو او یو نظر واخلو. دا یو لوی بیل برج دی. دلته سر ته زینه ده. زینې په جزوي توګه نړېدلې دي. څرګنده دی وی چې دغه زینه د بیل ټاور جوړولو په وخت جوړه شوی وه. وګورئ چې خښتې څنګه ایښودل شوي دي. ګردی شکل لرونکي خښتې د زینې په منځ کې جوړې شوي. دا یو خښته ده، چپ ته وګورئ. عالي زینه ډېر لږ ځای نیسي. موږ د زنګ برج دوهم پورته راغلو. د زنګ وهلو لپاره تاسو اړتیا لرئ حتی توړ پورته شئ، خو هلته هیڅ پله نشته. د خښتو د زینې هیڅ پاتې نه دي. زنګ لوړ ودرېد. په دې لرګیو بیمونو. مګر څنګه هلته ورسیږو؟ زینه په دې ساعت پای ته رسیږي. هو، دلته د لرګیو زینې نصبولو نښې دي. دلته د بیل برج د ملاتړ څخه خښتې مات شوي او دلته دوی وټکول شول د لرګیو بیمونو خوندي کولو لپاره. په خښتو څه ظلم. راځئ چې نږدې وګورو. تاسو ګورئ چې خښتې مات شوي دي. هاوان د خښتو په افقي سطح کې پاتې کیږي. دا په پلان شوي ځایونو کې نه پیښیږي. د زنګ برج په نورو کونجونو کې د لرګیو د بیمونو ځایونه هم مات شوي وو. په دې توګه دوی د زنګ برج له جوړولو وروسته ځینې پورته کړې. هغه څه چې پاتې دي د لرګیو بیم دی. دا په مخالف دیوال کې مات شوي سوري کې داخل شوی. دلته 2 بیمونه وو. تختې په بیمونو کې ښودل شوي. مګر دا سوري او بیمونه د بیل برج له جوړولو څخه ډیر وروسته جوړ شوي. معمار کولی شي د خښتو زینه څو متره لوړه کړي. تر دې کچې. مګر د خښتو زینه یوازې د بیل برج دوهم پورته جوړه شوې وه. ځکه چې مخکې پورته کېدو او زنګ وهلو ته اړتیا نه وه. دا کافي وه چې یوازې دویمې درجې ته پورته شي. زه حیران یم چې دلته مخکې څه وو. مخکې له دې چې کلیساګانې زنګ ووهي